ننګرهار کې د کوچني اختر را رسېدو په درشل کې د وچې میوې د پلور بازار غوړېدلی دی. هټیوال وایي د تیر کال په پرتله سږکال د وچې میوو بیې ټیټې او بازار یې هم ښه شوی او خلک د دود سره سم میوې اخلي او کورونو ته یې وړي. ننګرهار کې شپږ اتیا مېرمنو سره د اصلاح شوو تخمونو مرسته بشپه. د ننګرهار مرکز جلالاباد ښار کې د کرنې ریاست تر څارنې لاندې OMID موسسې له لوري شپږ اتیا مېرمنو سره د کورنیو باغچو جوړولو په موخه د کرنیزو وسایلو مرسته بشپه. ننګرهار کې شپږ سوه داخلي بې ځایه شویو کورنیو سره نغدي مرسته بشپه. د ننګرهار کډوالو رئیس ملا عزیز الرحمن سرحد په حضور کې NRC موسسې له لوري د ګوشتې، نازیانو، دورو بابا، غوړکي او تورخم څخه شپږ سوه بې ځایه شویو کورنیو سره نغدي مرسته بشپه. د کډوالو رئیس وایي چې هرې کورنۍ ته 10,900 افغانۍ ورکړل شوې. پسرلی د نوي کال او نوي ژوند د پیل کېدو زیری راوړي او د پسرلي راتګ ته هر څوک هوسیږي. ننګرهار میشتې هم د پسرلي راتګ ته خوشحاله دي. وایي چې په دغه موسم کې د نارنج ګل ځانګړې خوشبو او وږمې لري چې د پسرلي له موسم سره سم غوړېږي او په خوږو وږمو یې چاپېریال خوشبویه او خلک روحاً تازه ساتي. د اوبه او انرژۍ وزیر ملا محمد یونس اخونزاده لوګر ولایت ته د خپل سفر پر مهال د خروار ولسوالۍ ذخیروي بند د دوهم پاس د کارونو له بهیر څخه لیدنه وکړه. د خروار بند 14 متره لوړوالی او 400 متره اوږدوالی لري چې شاوخوا 6,000 هکټاره ځمکه خړوبوي او نږدې 14,000 کورنۍ ترې ګټه اخلي.